ملي تدارکاتو کمیسیون د 828 میلیون افغانیو په لګښت شپږ پروژې منظوري کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه نن د روان 1404 لمریز کال د سرطان میاشتې په 21 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. د ملي تدارکاتو کمیسیون د غونډې ته له اجنډا سره سم 28 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. له بحث وروسته 19 پروژې تعدیل، د 828 میلیون افغانیو په ارزښت شپږ پروژې منظوري او د یوې پروژې قرارداد پسخه شو. همدارنګه د یوې پروژې په اړه ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو یې بیا ځلې تدارکاتي پروسه وارزوي او د یوې بلې پروژې په اړه بیا ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو له ګټونکي شرکت سره د پروژې د قیمت په اړه مذاکرات ترسره او راپور یې د ملي تدارکاتو کمیسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. په تعدیل شوو او منظور شوو پروژو کې د کابل ښار د یو شمېر داخلي سړکونو جوړول او په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا رسونې او توزیع پروژو د پاتې چارو بشپړول شامل دي. منظور شوې پروژې د افغانستان اسلامي امارت له لوري تمویلېږي. بیا به د ښکلا د لمر سپوږمۍ سره پیوند کړم